نو زړونه دوه قسمه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا زړه چې برابرو بدن به دې برابري بعض وایي وګورئ پیغمبر ویلي چې الایمان ها هنا ایمان کوم ځای کې دی ایمان دلته لکه ګیره ولې نه پرېږدي لکه ګیره ولې نه پرېږدي ایمان وایي زړه کې پکار دی دا ښځه ولې پرده نه کوي وایي دی چې ایمان په زړه کې چې ایمان وی ظاهره کې به ښکارېدی په زړه کې نشتي ځکه ظاهره کې نشي سړی هر سهار کره مخې تک شین نیولی او پیسې په ځان پسې راکړه خبره ده ګورې ډېره خطرناکه ولې وایي یوازې اسلام په ګیره کې دی وایي داسې که نه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حاصل د خبرې چې کله انسان ګناهونو کې واقع شي او د فتنې په زړه باندې راشي نو په دې زړه کې یو معمولي ټکی تور غونته کې ولګي او چې څوک د انکار وکړي او ځان لرې ساتي د هغه زړه تک سپینې حتی تصیر علی قلبین نو زړونه دوه قسمه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو هغه زړه دی چې د سپین کاڼي په شان پړقېږي سم دا هغه زړه دی چې د فتنو نه ساتلی شوی دی دا هغه زړه دی چې د ګناهونو نه ساتلی شوی دی او دویم هغه زړه دی والآخر اسود تک تور شوی دی بل حدیث کې وضاحت داسې راځي چې دی څومره ګناهونه کوي نو دا داغ زیاتي تر دې چې د ټول زړه راونیسي نو دا زړه بیا نه ښه کار پېژني نه بد پېژني بلکې الټه شي ښه ته بد وایي او بد ته ښه وایي دا زړه نه دی دا ګوره باچا دی دا زړه باچا دی بلکې علما وایي بعض علما دا وایي دا خبره صحیح نه دی چې زړه داسې دی لکه باچا وایي دی نه دی صحیح ولې وایي ځکه چې کله داسې کېږي چې د باچا خبره نه منلی کېږي داسې که نه کېږي او شوي هم دي چې په بعضو وختونو کې د باچا خبره نه ده منلی شوي خو د دې زړه خبره د اندامونه لازم دي کېدی نه شي چې دوی د یو وخت کې د هغه نه انکار وکړي کېدی نه شي چې دا اندامونه دي د دې بدن دا اندامونه یې د دې زړه د اوامرو نه انکار وکړي دا نشي کېدی نو د خپل زړه حفاظت کوئ ګورئ دا زړه چې برابرو بدن به دې برابري بعض وایي وګورئ پیغمبر ویلي چې الایمان ها هنا ایمان کوم ځای کې دی ایمان دلته لکه ګیره ولې نه پرېږدي ایمان وایي زړه کې پکار دی دا ښځه ولې پرده نه کوي وایي دی چې ایمان په زړه کې دی پرده اصل وایي چې د زړه پکار ده و دې ته څه ضرورت دی د مخکې ورځو کې چا څه ورکړي وو چې د یو عالم تذکره یې کړې وه ما خو د عالم نوم ذهن نه ووتو وی هغه باندې چا اعتراض وکړو چې نه هغه چاته نصیحت وکړو چې ته ګیره ولې نه پرېږدي ډېر هوښیار انسان و هغه باندې هغه ته یې نصیحت وکړو د هوښیار انسان ته وایي ته ګیره ولې نه پرېږدي نو هغه ورته اصل ایمان زړه کې پکار دی نو هغه ورته وایي بیا حیا هم په زړه کې پکار دی نو دا پرتوګو کمیس ته ولې اچولي دي دا صحیح خبره ده د حیا ځای بیا زړه دی نو دا ظاهري دي ځان سره پټ کړی دې حدیث کې رد دی په د خلکو باندې څنګه رد دی وګوته کېدي پیغمبر وایي چې دا زړه برابر شي بدن برابري چې زړه خراب شو بدن خرابي مطلب دا دی وایي چې په زړه کې د ایمان وی په اندامونو به ښکارېدی په زړه کې چې ایمان وی ظاهره کې به ښکارېدی په زړه کې نشتي ځکه ظاهره کې نشتي یو سړی ګیره پرېښودې ده یو سړی 5 وخته لمونځ کوي یو سړی د الله عبادت کوي یو سړی علم زده کوي یو سړی علم کوي یو سړی ذکر او اذکار کوي یو سړی د الله په لار کې پیسې لګوي دا ټولې نښې دي د دې چې دنه بنیاد برابر دی یو سړی هر سهار کره مخې تک شین نیولی
او پیسې په ځان پسې راکاږه او ښځه یې پرده نه کوي او جینه اصل ایمان اصل ایمان اصل ایمان دا هر څه دلایل دي په دې باندې چې دغه اصل ځای چې دی دی پای کې ایمان نشته کای کې ایمان وي دی برابر وي دغه شی او دا ډېره خطرناکه خبره ده ګورې ډېره خطرناکه ولې وایي یوازې اسلام په ګیره کې دی وایي دي چې که نه وایي یوازې اسلام په دې کې دی چې پنسې د ګیټو نه بره ساته یوازې اسلام د زنانه په پرده کې دی ورته وایي نه اسلام په دې کې نه دی خو دا ګیره پرېښوده په اسلام کې دي دا پنسې د ګیټو نه بره ساتل په اسلام کې دي د زنانه دا پرده په اسلام کې ده او دا دومره خطرناک خبرې دي یو ورځ به ورو ورو دا خبره روانې تا ته به دا ووایي مانځه ته هم ضرورت نشته اصل ایمان کوم ځای کې پکار دی زړه ته پکار ذکر او اذکار ته هم ضرورت نشته اصل ایمان کوم ځای کې پکار دی زړه ته د الله په لاره کې خرچې مه لګوه خرچې مه کوه اصل ایمان دلته پکار ورو ورو ټول دین پرېږده ټول دین پرېږده او ډډه ولګوه لکه څنګه چې دا پیران میراني که نه فاسق فاجر به وي زموږ په سوات کې یو ډېر مشهور و نو ګیره هم نه وه او د هغه سره یو ځان سره یو بانګي ساتلی موږ اودسې نه کوو خبیث پلید انسان اکثر دا ویجي درجې ته ورسېد وایي صوفیو د هغوی هغه قصې دي نو وی دی جي د هر منزل په دې بانګي باندې مکې ته ځي خو منګې نه یو او ګیره د دوی دومره ښایسته ګیره خو موږ ته نه ښکاري نو دا خو بسې شي بس خپل باندې واچوه موږ کوو چا ته نصیحت کوو چې لکه دا ګیره لکه پرېږدو یا وایي چې شتي خو تا ته نه ښکاري چا ته نصیحت هم نشي کولی یا نصیحت کوو هغه به وایي چې نه زړه زما برابره دی یو بس غلی به شو ځکه چې هلته ظاهر که موږ چا ته ګورو چې لکه ته ولې منځه کې نه وي اصل ځای وي دا دی چې دا برابري که نه او بس ویم داسې ته ورته مونځ اودس نه کوې وی دوکه ورکول په اسلام کې څنګه دي ځه تا ته به داسې ووایي دوکه ورکول په اسلام کې څنګه دي ته ورته دا حرام دي نو زمونږ غنډیوالان چې مونځ کوي هغوی دوکې ورکوي خو نو دا خو یو ګناه ده کوي ته اوس د دې دلاسې سوی وایي نه زه مونځ نه کوم داسې فخر به پرې وکړي زه مونځ نه کوم خو دوکې هم نه ورکوم د یو سړي د ګناه د لاسه ته دا بانې جوړې چې زه منزل نه ځم دا په اصل کې ما ته اوس ووایي چې دننه بنیاد څه دی دننه بنیاد خراب دی نو د زړه ډېر اهتمام کوئ یو حدیث کې داسې راځي دا حدیث یقیني ځای هم تاسو به اول پرې راوړئ امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زړه مثال د یو باڼه په شان دی څنګه سیلی الوزیر کم طرف ته چې بوځي یو طرف ته اوچته بل طرف ته اوچته نو دغه شان د خپل زړه اهتمام کوو دا ډېر ژر ګوره اوړي راوړي ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکم دعا ډیره غوښته یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك کله چې ته ام سلمه ته پوښتنه کوي یا رسول الله دا دعا ته ډیره زیاته غواړي ولې به نه غواړي وان القلوب لتتقلب ام سلمه زړونه خو اوړي راوړي وایي بیا ورته هغه وضاحت یې ورته وکړو چې کله هغې ته پوښتنه کوي زړونه اوړي راوړي پیغمبر ورته او زړونه اوړي راوړي دا ټول زړونه چې کوم دي دا وایي د الله په دوو ګوتو کې دي د الله په دوو ګوتو کې دي چې څنګه اړې هغه طرف ته واړئ نو د خپل زړه ډېر اهتمام کوو یو حدیث کې داسې راځي دا هم ډېر عجیبه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې د آدم بچی سحر کي موږ کې چې هر سړی سحر کي فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا دا ټول بدن ټول اندامونه دي جبې ته وایي وایي ګورې ویرېږه د الله نه زموږ په باره کې
که ته سیده وي موږ به سیده یو او که ته کږی شوې نو موږ به څه یو موږ به کاږه یو چې ژبې ته دا وایي نو زړه ته به څه وایي زړه خو بیا باچا دی که زړه خو بیا د ژبې نه هم زیات زور دی نو ځکه د دې خپل ژبې عفوا د دې خپل زړه ډېر حفاظت کوئ دا یو فایده د دې حدیث نه